ښه وشو که موږ خپرونه مخته ونوړه نو دا اوس هم که نه دروغ ورور نه پرېږدي چې دا خپرونه مخته ویسي په یو غشي دوه ښکاره لومړی دا چې لیورجان دا خپرونه مخې ته بېولۍ نه شي او بله دا چې مشرې خوښې ته سزا ورکول کېږي له موږ نه یې نوکران جوړ کړي دي که نه زه خو وایم چې هر څومره وزې چې لرو که نه ټول یې دلته راوړو څومره به خوند وکړي غالش ځان دلته رام دلاري ځان دلته مننه کامران پیاري چې زما خبره دې ومنله ما تیره بخښنه غواړم ښاغلی ستاسو اجازې پرته مې رام پیاري راویستله مګر ښاغلی ما به څنګه اجازه ورکړې وه چې د ښاغلی دروغ پروګرام خراب شي ټوله نړۍ دغه پروګرام ګوري او ښاغلی که نن دا پروګرام خپور نه شي نو د ښاغلی دروغ نوم به څومره خراب شي تاسو خو دغه پلار یې تاسو دغه نوم نه بدوئ نه غواړئ چې دغه عزت له منځه لاړ شي تاسو خو داسې هېڅکله هم نه غواړئ که نه زه هم دا خبرې ټولې نړۍ ته ور زده کوم او ته نن دا خبرې ما ته را زده کوې بخښنه غواړم ښاغلیه که په تاسو بده د لګېدلي پانډې د کورنۍ تر ټولو لویه شتمني زموږ عزت دی لورې زه څنګه کولی شم هغه له منځه یوسم لاړه شه پروګرام دې مخته کړه که ما دا خبره منلې نه یوازې ستا لپاره مې منله مننه ښاغلیه د دروغ پروګرام پیلېږي زر راځه پونم جانې زر راځه نو زر راځه ای خدایا نه پوهېږم چې خپل کارونه به یې څنګه ترسره کړي وي هر څه خو سم دي که نه پونم جانې ته ولې اندېښنه کوې اندېښنه ته کوې او فشار زما جګېږي پلاره وګوره خپرونه پیل شوه استاسې د خوښې پروګرام ته ستاسو هرکلی کوم ستاسې غږ له دروغ سره نن موږ سره د فلمونو مشهوره سندرغاړی میلمه دی ښاغلی انشمن رای دوی خپل ښایسته غږ سره د ډیرو کسانو زړونه ترلاسه کړي او کله کله په همدې ښایسته غږ سره ځینې زړونه ماتوي بریاوې لاسته راوړنې او ډېرې ډالۍ هم لري دی به یې تاسو ته خپله ووایي مهرباني وکړئ ښاغلی انشمن رای خدایا ستا ډېر شکر اوهو پونم جانې نن زموږ تبکي لورکۍ څومره لوی کار کړی دی زموږ خوله خوږوي او که نه اوهو دا دی فرنیم راوړم ادیته فرني راوړه واه ارومرو تبکی ده تبکی به څنګه دومره زر راشي زه یې ګورم زه یې ګورم ځه لورې
سلام علیکم. اوهو راځئ راځئ. هاي سلام علیکم. سلام علیکم. زه راغلم چې ستاسو خوله خوږه کړم، مګر دلته خو مخکې نه خواړه خوړل کېږي ها. لکه چې دلته کوم نوی خبر شته که څنګه؟ نوې خبره نه ده، ترولې د لمانځنې خبره ده. زمونږ تبکي ډېر لوی کار ترسره کړی. هغې د دروغ خپرونه د دروغ پروګرام تبکي تنظیم کړی. اوهو واه. اوهو کړی نه دی، په زور یې ترسره کړی. هغه د دروغ په کور کې. خیر اوس دا خبرې پرېږدو. تاسو اوس دا ووایئ چې خپلو میټایانو سره مو کوم ښه خبر راوړی. روجانه وروسته له دې خو به زما ټول خبرونه خوښوونکي وي. زما د لور اړیکه ومنل شوه. خورجانې تاسو ته د ډېره مبارکي په رښتیا هم چې ډېره ښه تاسو خو خبره باید ده. ډېر خوشحاله شئ. هغه هلک خو ستاسو د هېواد اوسېدونکی دی. آګره ستاسو هېواد دی که نه؟ آګره تېروتنه خو مې نه ده کړې که نه؟ مطلب مو ښار دی که نه؟ اوهو ښاروي او که هېواد څه توپیر کوي؟ دواړه یو هندوستان دی. هو زه به تاسو ته د هغه انځور ښکاره کوم. هغه ډېر ښایسته دی. هاي ګوره که نه څومره ښایسته دی. دې چا خبره نه منم، دا واده دې ورک شي. اوه تر څو چې دې خبرې خلاصې که نه زه به سپین ږیری شم. زه داسې مې توتلې سره هېڅکله واده نه کوم. پوه شوې او که نه؟ راویښایه څه خبره ده خورجانې؟ هېڅ هم نه مورې ده، هېڅ خبره هم نشته. هاي داسې ښه هلک کله پیدا کېږي په دې وخت کې؟ ډېر لږ پیدا کېږي. او زما لور جانه ډېر ښه قسمت لري. بلې ووایه. اوهو اوس درځمه. خورجانې ښه زه اوس باید لاړه شم ځکه چې مېلمانه راځي. خو تاسو به ارومرو راځئ. یوازې واده ته نه بلکې تاسو باید ټول کارونه په غاړه واخلئ. ښه زه وځم. د خدای په امان. ګورئ تاسو هر څه د پخوا په شان جوړ کړي. هو ستونزه نشته. هو کاکا زه تاسو سره مرسته وکړم. اوهو نه لور جانې موږ یو که نه، موږ هر څه سم وو. مننه کوم. ساره یې چې په کار لګیا یې ستړی شوی به یې. ډېره مننه. مننه خو زه باید له تا نه وکړم تبکي. نن ما ستا له کبله خپل پروګرام ترسره کړه. که نه نو نن ما خپل پروګرام بل چاته ورکوه او د کلونو دا سلسله له منځه تله. د دې په بدل کې زه ستا لپاره هر څه کولی شم، هر څه. یوازې ته ووایه. ښاغلیه لاسلیک زما د ورور شوب لپاره. هغه ستاسو ډېر مینهوال دی. مینهواله خو زه م یمه. هغه ستا ډېر مینهوال دی. مننه کوم. تاسو په ځان پام کوئ.
ته ډېر توپیر لرې، ډېر زیات. زه د خپل زوی دې مسکا ته له ډېرې مودې راهیسې په تمه وم. اوس به زه هېڅکله اجازه ورنه کوم چې دا مسکا زما د زوی له څېرې نه لرې شي. څنګه جلۍ چې ما د خپل دروف لپاره لټوله، ته بالکل هماغسې یې تبکي. نو ځکه اوس یوازې ته به زما د کور ناوې شي. نن مې ستا له کبله په خپل پروګرام کې ونډه واخیسته. د دې په بدل کې زه ستا لپاره هر څه کولی شم، هر څه. یوازې ووایه. تبکي به وي. په دې اړه به هغې ته هېڅوک هم څه نه وایي. ته راغلې لورې، رايکه بکس دې ماته راکه. خورې نن موږ ستا خپرونه وکړه، ډېر خوند وکړو. پلاره تاسو ولیده که نه؟ څنګه وه؟ ډېر ښایسته خورې. د تل په شان لورې. خورې نن هر څه تا چمتو کړي وو که نه؟ هو مګر یوازې نه، ټولو را سره مرسته وکړه. خورې ته خو د دروف کور ته ولاړې، موږ کله ورسره وګورو؟ همدا اوس یې ګورې؟ هو همدا اوس غواړم. صبر وکړه، زه تا ته یو څه ښایم. ماته هم راوښیه. واو خورې، ما خو په خوب کې هم نه ولیدلې چې ته به د ښاغلي دروف څنګ ته لاړه شې او د هغه لاسلیک به واخلې. هو لورې، دا خو هېڅ هم نه دي. داسې یوه ورځ به راشي چې خلک به زموږ د تبکي لاسلیک اخلي. یوازې خبرې کوي او که د هغې خوله هم خوږوئ. ما فرني چمتو کړې، واخله وخوره. مورې، ما د دندې لپاره ازموینه ورکړې وه، له هغه ځای نه به زنګ راغلی وي. بلې یو دانه نه، لس کریډټ کارت راولېږه. زه دنده نه لرم، پیسې درته بیا نشم درکولی. ادیتې ولې اندېښنه کوې؟ دنده پیدا کېږي که نه؟ هو لورې، لږ وخت خو نیسي که نه؟ ښه نو راځه، زه به درته اوس وایم چې ما نن په پروګرام کې څه کارونه وکړل. مورې ده میټایان د څه لپاره دي؟ لورې نیمې جانې راوړي دي، د هغې د لورې کوژدنه کېدونکې ده. هو دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. زموږ خپله خوله خوږه وه. دا کارونه وروسته وکړه لورې. اوس لاړه شه، مخ لاس دې ومینځه. موږ ټول ډېر وږي شوي یو. سمه ده پلاره. مورې، موږ به تر کله دا خبره پټوو؟ باید پټه یې کړو لورې. د دومره ستونزو وروسته تبکي پرمختګ کړی لورې. تاسې همدا نن زر تر زره د انځور پټ کئ. ښاغلي دروف ننني پروګرام کې څومره ډېر کومنټونه اخیستي. رایکه اوهو، ولې داسې په کلاره لولې؟ لږ یې په زوره ولوله. ډېر ښه پروګرام دوام ورکړه. دروف موږ درته دعا کوو چې ستاسو دا پروګرام تل پرمختګ وکړي، زموږ غږ په خپرونه کې وسي. نن یوازې ستا له کبله دا هر څه دومره ښه او ستا د هڅو له کبله خورې. مننه.
دروفه مورې ته تر اوسه نه یې ویده شوې؟ کله چې زوی ویښ وي نو مور یې څنګه په ارامه ویده کیدی شي؟ څه کوې؟ هېڅ هم نه، بس همداسې د ننني پروګرام کمنټونه مې لوستل، د ټولو ډېر خوښ شو. داسې خو باید شوي وای. مورې څومره عجیبه خبره ده که نه؟ اما نه غوښتل پروګرام کې ونډه واخلم، مګر تبکي خو خیر پرېږدی، شپه ډېره نه وخته شوې ده. مورې ځه ویده شه. هو ته هم باید ویده شې. ده څنګه بندېږي؟ دلته ښه پرېږده، اوس ته ویده شه. سمه ده. دروفه که ته دومره ډېر کار وکړې نو دا راته ووایه چې څنګه به دومره زر ښه شې. ها آفرین. ښه شپه. ښه شپه. د کوم چا په اړه چې ته فکر کوې که نه، زم هماغه جلۍ یادوم، تبکي. هغه مې خوښه شوې ده ستا لپاره، بس د هغې غوښتل پاتې دي. په خیله پخوا نه ښه شوې ده که نه ډاکټر صاحب؟ ډېره ښه شوې، څو ورځې وروسته بیخي ښه کېږي. بیا نو زه دفتر ته تللی شم؟ په دې اړه فکر هم ونه کړي، تر څو چې ته بیخي ښه شوی نه یې د دفتر نوم هم په خوله وانخلې. مګر مورې د دفتر کار هېر یې که. که تاسو وغواړئ د دفتر کار له کور نه هم کولی شئ، ستاسو کار هم کېږي او د دوی زړه به هم ډاډه وي. مګر مورې سمه خبره ده که نه؟ کله چې پروګرام له دې کور نه کېدلی شي نو نور کارونه هم همدلته کېدلی شي که نه؟ مګر مورې بس که نور. سمه ده مورې. راځئ مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب. دا مور مې که نه؟ بله او ساکشي. نه زه ښه یم، مننه. ساکشي د راتلونکي غونډې په اړه ټول فایلونه او معلومات چې دي که نه کور ته راولېږه، زه همدلته لاسلیک کوم. دا دوسیې د لاسلیک لپاره راغلی، زه یې ګورم. بخوره غواړم. دننه راشه. مېرمنې نن موږ ټول نیمه ورځ رخصتي غواړو. په کومې خوشحالۍ کې؟ مېرمنې زموږ حامد کوم چې په دفتر کې کار کوي د هغه واده دی. هېڅ اړتیا نشته، ټول دې نن خپل کارونه وکړي تر څو چې کار خلاص نشي، هېڅوک هم نشي تللی. پوه شوئ؟ لاړ شئ. سهار په خیر مېرمنې. تا ما ته مېرمنه وویل، زه باید تا ته مېرمنه ووایم. پرون دې څومره لوی کار ترسره کړه که نه؟ ها مېرمن تبکي، څومره چې مې ستا د درد ته فکر کوو له هغې نه هم ډېره هوښیاره وتې. آخر دې په کور کې خپرونه ترسره کړه. مېرمنې دا خو مې ستاسو له خبرونه زده کړه، که نه نو ما به دا کارونه څنګه کړي وای. مګر بس یوه خبره او سلسلګۍ وهې، خبرې دې هم نه خلاصېږي. لاړه شه او خپل کار دې وکړه. مګر مېرمنې زه باید نن څه کار وکړم؟ ستا کار یوه شیبه سنو آرټي سنجیفه سدانته. تاسو نیمه ورځ رخصتي غوښتله که نه؟ هو. لاړ شئ، ټوله ورځ رخصتي له واده نه خوند واخلئ. مېرمنې تاسې ویلي وو چې خپل کارونه وکړې بیا لاړ شئ. ټول کارونه سرته رسېږي، اندېښنه مه کوئ. اوس موږ د تبکي په شان یوه تکړه کارکوونکي لرو، ټول کارونه سرته رسوي که نه تبکي؟ ټول کارونه سرته رسوي. تاسو لاړ شئ او هو له تلو نه مخکې خپلې ټولې دوسیې تبکي ته ورکړئ. تبکي دوسیې واخله.